سلامونه ګرانو کتونکو، هیله د روغ او جوړ وایاست او د صحت او عافیت په جمع کې به راته نغښتي یاستئ. نن ورځ بیا هم تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره راغلم. ملګرو، دغه ویډیو که غواړم د اپلیکیشن جوړولو دوهمه برخه باندې فایل وکړم، نو ستاسو څخه مې غوښتنه ده که لومړنۍ برخه مو نه وي تعقیب کړې، نو لومړنۍ برخه تعقیب کړئ او بیا دوهمه برخه تعقیب کړئ. د لومړنۍ برخې لینک به ما تاسو ته په ډسکریپشن کې ایښودلی وي. تاسو کولی شئ له هغې ځای څخه یې ترلاسه کړئ او یا زموږ په چینل کې هم تاسو ترلاسه کولی شئ. نو ستاسو څخه په لومړي سر کې غوښتنه کوم که زموږ د چینل څخه په لومړي ځل لیدنه کوئ، زموږ چینل هم سبسکرایب، ویډیو لایک، ویډیو شیر کړئ او له نورو ملګرو سره دا برنامه شریکه کړئ تر څو هغوی هم له دغه برنامې څخه مستفید شي. راځو په دوهمه برخه باندې شروع کوو. نو تاسو به لومړنی دا اپلیکیشن را خلاص کړئ. تاسو ته مو دا اپلیکیشن په ټلیګرام چینل باندې اپلوډ کړی وي، تاسو کولی شئ له هغه ځای څخه یې ترلاسه کړئ. راځو په اپلیکیشن باندې کلیک کوو، اپلیکیشن را خلاصوو. اپلیکیشن را خلاصوو. نو لومړنۍ صفحه دا ډول موږ جوړه کړې وه. نو راځئ لاندې به راشئ، بیرته تلل باندې به کلیک وکړئ. بیرته به کیږو له دې ځای څخه. دلته راځو مینیو باندې کلیک کوئ. تاسو ته ښکاري دلته مینیو باندې به کلیک وکړئ او دلته به مینیو سمول دا باندې به کلیک وکړئ. دلته به پاس راشئ، دلته به مینیوګان ورته انتخاب کړئ. زه راځم لومړنۍ یو ورته انتخابوم. فرض کې دا ډول کولی شئ تاسو ورته انتخاب کړئ. زموږ په اړه ورته انتخاب کوو. د اپلیکیشن شریکول ورته انتخابوو او د اپلیکیشن څخه وتل یا خارجېدل ورته انتخابوو. نو دا موږ ورته انتخاب کړی. په لومړي سر کې به تاسو دلته راشئ، وړیا به یې کړئ. دا به هم نو موږ به دا ډول صفحې جوړې کړې. تاسو کولی شئ هم دا ډول صفحې جوړې کړئ. که زما د مثال په ډول د پاس معلومات هسې ورکړل، تاسو کولی شئ نوره معلومات هم ورکړئ. راځو خوندي یې کړئ، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. خوندي یې کړئ، دلته به کلیک وکړئ. دلته به دا ځای باندې کلیک وکړئ او دلته به ډیزاین به ورته انتخاب کړئ. د دې مینیوګانو دلته به کلیک وکړئ. لومړی سر کې دا ډول ښکاري، تاسو ته معلومات هم کېږي. نو لومړنی سر کې مینیوګانې دا ډول ښکاري. تاسو کولی شئ خپل ډیزاین ورته انتخاب کړئ. راځو شاته تلل، دا باندې کلیک کوو او دلته ورته ډیزاین انتخابوم. لومړی سر کې به دلته کلیک وکړئ. راځو دلته دا ډول رنګ ورته انتخابوو. په سمه ده باندې به کلیک وکړئ او دلته راځو. دا موږ یو فونټ ورته انتخاب کړی و د خپل موبایل څخه. تاسو هم کولی شئ هغه طریقه هم درته ښایم. نو دلته به لاندې راشئ. د څه څخه به د متن ښکته کوم ډیزاین چې لیدل کېږي د رنګ بدلېږي. راځئ دلته به رنګ ورته انتخاب کړئ. دلته ډول رنګ ورته انتخابوم. نو دلته به راشئ، کونجونه یې هم دا ډول تر 20 پورې کوو. دلته به لاندې راشئ، بکس ضخامت باندې هم کلیک کوو تر 10 پورې او دلته رنګ ورته انتخابوو، سور رنګ ورته انتخابوو. نو دلته به راشئ، دا به هم 2 کوئ، دا هم او دا به تر 1 پورې انتخاب کړئ. ورته دلته کلیک کوو، لومړنی یو ګورو. نو تاسو ته ښکاري لومړنی یو دا ډول سره ښکاره کېږي. نو د نور هم دا ډول تاسو ډیزاین کولی شئ. زه راځم د نور هم همدا ډول ډیزاین کوم. نو تاسو ته ویډیو سکیپ کوم تر هغې پورې. نو ډیزاین مو ټولو ته انتخاب کړو. نو تاسو به لومړنۍ صفحې ته به راشئ. دلته پاس ځای باندې به کلیک وکړئ چې څه ډول سره زموږ صفحه جوړه شوه. نو تاسو ګورئ دلته زموږ صفحه دا ډول سره ډیزاین مو ورته برابر کړ. تاسو هم کولی شئ هر ډول ډیزاین ورته انتخاب کړئ، هر ډول رنګ کولی شئ ورته انتخاب کړئ. ما دا ډول رنګ ورته انتخاب کړی و ستاسو دپاره تر څو ورباندې وپوهېږئ. نو راځو بېرته شاته تللو باندې به کلیک وکړئ او دلته به خوندي کړئ، دا ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته به لیست ته راشئ او دلته
په لومړنیو باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو هر څه کولی شئ غواړئ ورته ولیکئ چې د هغې وروسته راشي. نو ما دا ډول لیکنه ورته کړې ده. تاسو کولی شئ نوره لیکنه هم ورته ترسره کړئ. زه راځم یو څو نور لیست لپاره نوره لیکنه هم ورته ترسره کوم. تر هغې پورې ویډیو سکیپ کوم. نو ملګرو فرض کړئ موږ همدومره لیکنه ورته کړې دي په لومړني لیست کې. نو خوندي کړئ د ځای باندې به کلیک وکړئ. راځو خوندي کړئ د ځای باندې کلیک کوم. دلته به لاندې راشئ په د لیست ډول دا ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته به لیست رنګ یا ډول انتخاب کړئ. ګورئ دا ډول سره زموږ لیست به تیار شوی. نو دلته به لومړنی راشئ د ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به فانټس ورته انتخاب کړئ. تاسو ته دلته لاندې ښکاري هم دا ډول فانټس ورته انتخاب شو. تاسو کولی شئ هر ډول فانټس مو خوښ وي نو کولی شئ ورته انتخاب یې کړئ. نو لاندې به راشئ. دلته کولی شئ یو ډول رنګ هم ورته انتخاب کړئ. راځم دا ډول یو ډول رنګ هم ورته انتخابوم. نو د بکس ضخامت به هم تر لاسو پورې کړو. نو صفحه به په بشپړ ډول سره تیاره شوې وي. دغه لیست کوم چې موږ جوړ کړه دا البته دا کې لومړنۍ یوه صفحه چې ډیزاین کړو نو ټولې ډیزاین کیږي. یوه لویه ښېګڼه یې همدا ده. نو دلته پاس په دا ځای باندې به کلیک وکړئ تر څو صفحه ولیدل شي. ګورئ دا ډول سره صفحه ډیزاین شوه. کولی شئ دلته لاندې تاسو ته ښکاري دا ځای کې کولی شئ خپل د خوښې رنګ ورته وټاکئ چې ډول رنګ دې ښکاره شي. تاسو کولی شئ لومړنی به خوندي کړئ. د ځای باندې کلیک وکړئ تر څو ډیزاین ورته انتخاب کړو. دې ډول سره لومړنی دلته به راشئ. دلته به خپل هغه رنګ ورته انتخاب کړئ. ګورئ موږ دا ډول رنګ ورته انتخاب کړی او تاسو کولی شئ هر ډول رنګ ورته انتخابوئ. کولی شئ زه راځم دا ډول رنګ ورته انتخابوم. نو راځو دلته دا ځای باندې کلیک کوو. نو تاسو ته ښکاري دلته موږ سپین رنګ ورته انتخاب کړو. دلته هم سپین رنګ ښکاره شو. بل دلته به تاسو متن ورته ولیکئ. زه دلته تاسو ته ښیم. دلته ګورئ لاندې متن باندې کلیک وکړئ. دا متن به تاسو دلته ورته ولیکئ. دلته بیرته تلل باندې کلیک کوو او دلته به تاسو هغه متن ورته ولیکئ. دلته به تاسو ته لیکل شوي و دلته متن ولیکئ. دا ځای کې به د لاندې متن باندې کلیک وکړئ. دا جمله به ورته ولیکئ. راځو خوندي کړئ. د ځای باندې به کلیک وکړئ. نو زموږ د لیست منیو چې دا هم برابره شوه. په منیو او لیست منیو باندې خبرې وکړئ نو هغه وروسته به په پاڼې او پیلونو باندې همدارنګه په لیکبڼه باندې خبرې کوو او د هغه وروسته به بیا اپلیکیشن په بشپړ ډول سره تیارېږي. په وروستیو کې هم ستاسو څخه غوښتنه کوم زموږ سره پاتې شئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت په خدای مو سپارم.